د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي اشرف غني د خپل ژوند د ژغورلو لپاره هیواد پرېښود. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي پخوانی ولسمشر اشرف غني د دې لپاره له هیواد وتښتېد چې د طالبانو لخوا په اعدام شي. ښاغلی احمد مسعود له ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې ویلي چې طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته جمهوریت زوال پیل شو. هغه زیاته کړه چې له کابل څخه د اشرف غني د وتلو پرېکړه یو ناڅاپه وشوه، ان تر دې چې د رژیم د ړنګېدو په ورځ ټاکل شوې وه چې د جمهوري ریاست یو پلاوی دوحې ته اسلامي اماراتو ته د واک د سوله ییز انتقال لپاره ولاړ شي. ښاغلی احمد مسعود موږ دوحې ته د تللو لپاره تیاری نیولی او څو له طالبانو سره د لویې جرګې او د واک د انتقال د خبرو لپاره تیاری ونیسو. د ښاغلي مسعود په وینا چې دا مهال هغه په امریکا کې دی، خو پخوانی ولسمشر لا هم په متحده عربي اماراتو کې دی. هغه ویل ښاغلی غني به هم په مناسبت وخت کې له هیواد د تېښتې د لاملونو په اړه خپل چوپتیا څرګنده کړي. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له لرې کېدو نږدې 3 کاله وروسته د پخواني حکومت د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود چې د غني له یو نږدې او باوري کسانو څخه دی د کابل د تېښتې په اړه خپل چوپتیا ماته کړه او په وروستیو کې راڅرګند شو. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.